بس د حضرت خدیجه په زړه کې الله پاک د حضور پاک سره محبت او مینه پیدا کړه چې ما تام د خاوند ضرورت ته دیم الګ دې به مواده کوي دغه وخت کې د حضور پاک عمر تقریبا 25 کال نو د تم د واده ضرورت ته خامخا بکای ما تم د یو مرګري ضرورت ته د خاوند د جت منشت دی وخت خدیجه رسول وختو کال وا خو یره دا چې زما د مال دی دا سنبالول غواړي دا تجارت ته دا کول غواړي دا سه امانتګر انسان بل چاته ملایوي دا خوري ربین الک دیو کدا اخر زمانه د پیغمبرای نه خپکی وي دا خو زما د پاره بغټه خوش قسمتي کې د سره د نکاح دا اقه دا غلام په خبرو د حضرت خدیجه په زړه کې د حضور پاک مینا پیدا شوړه کې زه پیدا شو او دې پس خواهشو چې د سره اوس نکاح کم داغي او بل وینځوا داغي نوم نفیساو داغي نفیسا په ذریعہ باندې ځکه سلو ته خلق په خپل خبره نشي کولی ویندو ته خلق کوي حضور پاک ته د نکاح پیغام لري چې کته خدیجه سره واده کې او نکاح کې نو غستا واده ته تیار ده رسول الله مبارک قصې وګړي د مختصر ده ته حضور پاک د خپل تر ابو طالب سره مشوره وکړه خدیجه خو مشوره خدا وا معلومه خدا وا پاک دامن بیبي وا ما شومواله ډېر پاک تیر شوی صفا سوترا د رسول الله مبارک کې څومره بیبيانې دي یولس بیبیانې وې د حضور پاک چې کمې اصیلې وې حورې چې ورته وې د وینځو نه بغیر دوه د پیغمبر مبارک په جون کې وفات شوې وې نه سره موجود وې او سی وینځې وې شرطا تاسو په دې خبره پوهیږئ زه به د اشاره سره وې دا بیبیانې د پیغمبر مبارک نه مخکې هم دا بیبیانې د رسول الله مبارک نه مخکې د ماشوموالي نه واخله تر مرګه پورې د هر قسمه غلطونه او د هر قسمه بدګمانونه او د غلطونه پاکې پاتې شوي حتی کې بعضې وخت کې سړی په خوب کې څه غلط غوندې خوب وویني پکې غټه بېودسي پرې راشي احتلام چې ورته بعضې ښځې هم داسې خوبونه یې ولې شیطان دی بعضې ښځې ټولې ښځې نه سړی زیات اینی او ښځې کم اینی خو بعضې ښځې هم د شپې شیطان راشي او دوکې کې په هغې ښځه نه ګناهګارېږي دا خو د الله له طرف نه الله سړی مکلف وي چې بیدار په خوب کې خو سړی خپل اختیار نه نو بعضې وخت کې ښځه هم په خوب کې بېودسه شي لیکن چې څومره بیبیانې د حضور پاک هغه الله د نبی علیہ السلام نه مخکې کوي د بل چا په نکاح کې مې نو الله د شیطان د اثر نه هغې محفوظ ساتي دا خدای ته پته و چې دا به د رسول الله مبارک نکاح له بوځو چېرته تاریخ کې په جاهلیت کې کافر هم نه ده ثابته کړې چېرته په تاریخ کې په جاهلیت کې د پیغمبر دشمنان هم نه ده ثابته کړې چې دی بیبي ماضی او د دې تیر حالت خراب و ښکلی حالت پاک حالت درون حالت د عزت جون څوک نشي ثابتولی چې د یوې بیبي بل چا سره تعلقات و یارانه وه عیاذا بالله بل چا سره خوښي پاتې شوې ده بل چا سره غلط حرکات تیر شوي دي بل چا ته غلط نظر کړی دی دا په تاریخ کې دشمن هم نشي ثابتولی عایشې بیبي باندې یو خبره راغلې وه قرآن د هغې صفحې وایي هغه چې چا کړی وه هغې مې انکار وکوي او ما دنه او ما دنه او ما دنه خیره قصه به راته چې د بله جمعه وکړم انشاءالله نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ماشوموالي نه پاک دامنه هوښیاره پوهېدونکې په خطو کتابت پوهېدونکې او عربو کې خو پاکې ښځې کمې وې پاکه وه چې ابو طالب ته پته ولګېده وې ورواره بلکل تا غوندې هلک له هم دقسې ښځه پکار حضور پاک هم پاک دامن هم تم پاک الطیباتو للطیبین والطیبون للطیبات قرآن وایي پاک انسان له پاکه ښځه پکار ده پاکې ښځې له پاکه لک پکار ده الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات گنده ښځې په گنده ولکانو پسې ګرځي گنده لکان په گنده ښځو پسې ګرځي د پاکو پاک خوښي
بچے تم پاک دامنے زمار واری جنیم خدیجم پاک دامنه دا زما خوخه د جستا نکاح وسره تل تل پکیو شو د هغه زمانه کې دا عربو کم رواج دار چا خپل رواجی دا د پیغمبر علی السلام د پیغمبرانه مخ کې خبره د عمر اله 25 سال دی 15 سال د پیغمبرانه مخ کې خبره تل تل پکیو شو د نکاح وخت مقرر شو نکاح ابو طالب پڑھاو دا د ابراهیم علیه السلام آثار پاتیو ډېر خبره بدوی د ابراهیم علیه السلام په دین او په مذهب کوله نکاح شو او په نکاح کې ولا دو قول لري ابن سعد یو لوی مورخ د تاریخ دان هغه 1500 درهم مقرر مہر 500 درهم ابن سعد وی او ابن شهاب په خپل تاریخ کې سیرت کې لیکلي سیرت ابن هشام کې چې شلو خانه ولا په مہر کې وایي لوی خود سره چې بنده نکاح کوي نو مہر مضبوط ورکړي او د غټو خزو او د پاکو خزو نه خم دا چې خمهر به ورکړي اپ بیکار مہر نه راځي کېږي چې بیکار لټاله متړې نو دی لکه 100 روپے په مہر کې ورواچول پروا نشته شلو خان ډېر شیو ډېر وې شیو لکه دې زمانہ کې شل موټرې چاله ولګي اوس مو قیمتي شی دی یا 1500 درهم دام سره کوټه شی نه دی لوی شی دی نکاح تړل د نکاح نه پس بیا رخصتي وشو او د دواړو یو بل سره خشته خپل جون تیرې ده او بیا چې واده شو د واده نه پد حضرت خدیجه وی ما ته پرورو پته لګېدله ما ته د نخو نه پته لګېدله چې دنه به خدای پاک د آخر زمانه پیغمبر جوړ نجومیانو دا خبره خورې کړې وې کاهنانو خورې کړې وې او چې کم د پخوانو کتابونو پوی خلق واغی دا خبره خورې کړې وې او وې به چې دا لک دې کې دا صفاتونه شتا نو حضرت خدیجه خاصم پخو ولې په ټول قومونو کې د رسول الله مبارک د قوم نه بهترین قوم نه لري د قومیت په بنیاد رسول الله مبارک فرمای الله دا قومونه چانه کړل زما خاندان پکې راوست بنو هاشم او په بنو هاشم کې بیا چانو کو نو دې پکې راوست وی دا آدم علیہ السلام نونی سما پورے په بهترین نسب او بهترین خاندان کې خدای دې پیدا کړ موسم لوی خاندان عزتمن خاندان د بیت الله د زمزم د وبو خدمت د دې پغا د حاجیانو خدمت د دې د خاندان په غاړو د ډېر لوی قرباني ده د ډېر لوی عزت ته حضور پاک د نبوت نمخ کې به خوبونه لیدل شپږ میاشتې به خوبونه لیدل او حدیث کې راځي د بخاری مسلم چې کم خوب به ولید هغه به داسې ښکارا واضح ولکه د سبا پشان سبا پشان پس کې یو پدې کې چې سبا راوخی د بندلو خوشاله شي چې د شکر د شپه تیر شو پیغمبر به خوشاله شو پدې یا په تعبیر کې چې سبا راوخی ار سره تخکاری نو پیغمبر مبارک ته دا خوب تعبیر معلومو د سبا روحانتیا سره سړی نظر لګي دنیا و تخکار شي دغه رنګ د خوب د برکت نه الله پاک رسول الله مبارک ته ډیر زیات حالات را مخ کړل راخکاره به دا خوبونو خلق کور کې حبیبی ته وای کنه دا پوی ورورو او پیغمبر علیہ السلام حدیث بخاری کې راځي ثم حبب الیه الخلا ځان لواله خو بدغه ورځو کې اله نبوت نو ملو نو د خو چې د خلکو ظالم غار هرات اوچت غار کې 1 کیلومتر تقریبا سکم بیش مزل دې ډیر اوچت دی او بر یو غار دی او پاغه غار کې رسول الله مبارک ناستو او یو افته پکې کله دی راو یو افته ځان سره به سوړل بتکی کې به ځان سره او به وړي په خوا به او ته بتک اوس دا ځخم خلک بتک نه پیژني بتک په خوا به وو دی نه پیژني د دې کوزه پشان یو شی وو د کوزه پشان دی او بره به وګدا غړانګا وا لاندې به کوزه پشان ته او چې چپلې غوندې به بره به او چته غړانګا وا یو طرف ته پکې لاس کې او بل طرف ته پکې لاس کې بتکې به وته خلک یو په سفر تل دا کولر مولر دا قصې پیسې خو نه وي نو هغه کې به پړې چولو نو هغه به اکثر وګي تا چولو ځان سره به ګرځاو زموږ د مشرانو وته بتک وی چا وته بتکې وي اما طالبانو تعین البتک للبازل
خلکو ټول سامان یوړی او بتکې پاتې شو هلکه وایي دا به څوک کړي او سړی د هغه بازګل نه و طالب پکې اواز کوي تعین البتک للبازګل وایي بتک بازګل ته پاتې شو بازګل به یې دا بتکی کې به رسول الله مبارک ځان سره وبوړل ستوان زیات تر رواج د ستوانو ستوان به وټکول یا وربشي یا غنم یا هغه زمانه کې جوار وغیرہ دا به وټکول نو دا زر نه خرابېږي دا څخه کېږي نه پخوا چې زموږ د اجان به حج تلل نو ځان سره به ستوان او غنزاخي به وړل اوس هم چې په سفر خلک ځینې غنزاخي ځان سره یوسي یا ستوان ځان سره غنزاخي لا بیا هم څه موده پس خراب شي لیکن ستوان نه خرابېږي ستوان هم زموږ د خلک نه پېژني مونږ به د نینو نه ځان لدی بوډاګانو خو به ټول دا ستوان ځان لکول نینې به ضرورت کړې په بټ کې د هغې نه به ستوان جوړ کړي غریبانانو مشرانو غاښونه خو به نو که نه نو به داسې ستوان نو هغې کې به سوچا غوړي پراته په سوچا غوړو کې به ولله مګل او دا ستوان به د مشرانو خوړل سفر لاله داسې ده که نه اوس ستوان لاړ ختم شو حضور پاک په ډېرو سفرونو کې دا لکه دا ستوان بری سنت دي خوړل په دې عمل وکړئ اگر چې د رسول الله مبارک د زماني عادي سنت دي چې شرعي سنت نه دي لیکن بیا پیغمبر مبارک خړلې دي نو خرایم ستوان څه شی